کونړ کې د شګل د ولسوال پر موټر د چاودنې له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله وکړې. پاکستان کې د تاوتریخوالي کجا اوج ته رسېدلې. درنو لیدونکو د او دې ته ورته خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کونړ کې د شګل ولسوالۍ د ولسوال پر موټر چاودنې له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د کونړ مرکز صداباد کې د پولیسو پر رینجر موټر چاودنه شوې چې د عیني شاهدانو په خبره ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ټپیان دي. عیني شاهدانو ویلي چې چاودنه د کونړ ولایت مرکز صداباد کې د کرهالۍ پله ته څیرمه پر رینجر موټر شوې ده. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل دغه چاودنه د شګل ولسوالۍ پر ولسوال شوې چې نوموړی ټپي شوی هم دی. د کونړ په ولایتي روغتون کې ډاکټرانو هم وویل چې د پیښې له ځایه ورته د یو کس جسد او 11 ټپیان وړل شوي دي. د دې روغتون یو لوړ پوړی ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي چاودنې کې 4 طالب نظامیان او د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون 2 ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د کونړ ځایي چارواکي په دې تړاو څه نه دي ویلي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کوم شخص یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. تیرې 3 میاشتې پاکستان کې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې ده. پاکستان کې یوې غیر دولتي ادارې ویلي چې د سږکال په تیرو 3 میاشتو کې په دغه هیواد کې دننه د یو ځل بیا تاوتریخوالي اوج ته رسېدلی دی او په همدې موده کې په پاکستان کې دننه په بېلابېلو پیښو کې 230 کسان وژل شوي دي. راپور وایي چې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې د تاوتریخوالي کچه 18 سلنه ډیره شوې ده. دا راپور کاږي چې تیر کال په همدې موده کې 203 کسان وژل شوي وو، خو سږکال دغه شمېره 213 ته لوړه شوې.